دوستانو سلامونه او درنښت ایله لرم تاسو معززه کورنۍ او دوستان مو صحت ولري ښایسته شپه مو په خیر. مخکې تر دې چې موضوع ته راسو د ټولو دوستانو څخه په ډېر درنښت سره هیله کوم چې ویډیو پر خپل صفحو باندې او پر ګروپو باندې در سره شیر کړي. امکان دی ولري چې ستاسې په یو شیرېدلو باندې د یو چا ژوند وژغورل سي او د یو چا د ژوند ژغورلو سبب سي. یعنی که مرسته نسي کولی ویډیو پر خپلو صفحو باندې یا په ګروپو کې شیر کړي، دا خو درته اسانه ده تر څو په دغه کمپاین کې سره ملګري سو. دوستانو تاسو ټول ته معلومه ده او احساسوي چې دا د ژمي د خیره سره راغی او د یوې خوا څخه اقتصادي بحران دی، د بلې خوا څخه سر پر سر باندې وچکالۍ دی او د بلې خوا څخه هم بیروزګارۍ دی. نو د افغانستان بېوزلي، بېوسه، بې سرپرسته کونډې یتیمانو ډېر دردونکی، ځورونکی او کړونکی حالت لري او ټوله زموږ مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري. نو نن مو غوښتله چې په دې مورد کې ستاسو معززو هېوادوالو سره په ګډه باندې یو کمپاین په لاره باندې واچوو او ډېر اسانه کولی سو چې تر یو اندازې پورې مثبته نتیجه ده زموږ کمپاین تر مثبته نتیجه انشاءالله ورکړي. ډېر هېوادمان مو ګرمو کالو ته ضرورت لري، ډېر هېوادمان مو سونګ توکو ته ضرورت لري او ډېر هېوادوال مو سرپناه ته ضرورت لري. که سرپناه نسو ور جوړولی دا د سونګ د توکو دپاره مثلا کولی سو چې یو بېوزلي، بېوسه او بې سرپرسته کونډې او یتیم ته 3 بوجي یا 4 بوجي د ډبرو سکاره او 1 بوجي بوټي چې هغه د ډبرو سکاره بیا په ولګي کولی سو چې دا ورته برابر کړو. کولی سو چې هغه یتیم ته یوه جوړه پلاستیکي موزې او هغه یتیمې ته یوه جوړه پلاستیکي موزې او یا هم هغه خور ته یوه دانه د ژمي جاکټ ورته برابر کړو. که څه هم موږ تر خپله وسه پرې کوشش کړی دی چې د سونګ توکي برابر کو او د بېوزلو، بېوسه، بې سرپرسته کونډو یتیمان دپاره او د کبریسین د خلکو دپاره هغه کسان چې سپین ږیري، څوک د کور سرپرست وي او څوک کار نه ورکوي، د هغو دپاره مو تر یو اندازې پورې امادګي ورته نیولې دي. ولې دا کافي نه ده. د افغانستان اکثره تاسو د ارقام د نړیوالې ټولنې د اوري هره ورځ چې تقریبا تر 90% پورې زیات هېوادوال زموږ د فقر لاندې ژوند کوي، یعنی ډېر دردونکی، ځورونکی او کړونکی حالت لري. نو د نړیوالې ټولنې هغه مرستې هم دومره کافي نه دي. هغه خو به د غوړو، د وریجو او د وړو مرسته ورسره وکړي، لیکن دوی هم د ګرمو جامو ته ضرورت لري. اوس د بېوزلو، بېوسه، بې سرپرسته کونډو یتیمانو، د سپین ږیرو او کبریسین کسانو څنګ ته سیلاب ځپلي دي چې هر څه یې د لاس څخه په د سیلابونو کې، موسمي بارانونو کې د لاس څخه ورکړله او د دې څنګ ته زلزله ځپلي دي چې هغه زموږ مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري. هغه ته باید تر خپله وسه پورې مرسته ورکړو او ګرمې جامې ورته ورسوو. نو د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې لایو پر خپلو صفحو باندې در سره شیر کړي او په دغه کمپاین کې را سره ملګري سي. که مرسته نسي کولی دغه ستاسو د لایو شیرول به تر هغو کسانو پورې دا ویډیو ورورسوي چې د دې وس قدرت لري او امکانات یې لري چې د یو بېوزلي سره مرسته وکړي. بله خبره دوستانو، په دغه هرې کورنۍ کې زیات ګرم لباسونه د تیرو کلونو د پراته دي چې ستاسو د کورونو کونج هم نیولی دی او ضرورت هم نه ورته لري. که دغه راولاړ سي وینځي 6 کال سرتاسري کمپاین پر لاره باندې واچوو. که راولاړ سي دغه لباسونه پاک صاف پرېوي او په یو ښه پلاستیک کې واچوي او دغه
تر یو یتیم بچي پورې، تر یو یتیمې لورکۍ پورې، تر یتیمې خورکۍ پورې، او یا تر کونډې موره پورې، او یا تر یو سپین ږیري بابا پورې، او یا تر بېوسه پورې، دغه چې تاسو ضرورت هم نه ورته لرئ او ستاسو د کور کونج هم نیولی دی، اضافه لباس هم دی په کور کې درته، هم به مو د کور کونج پاک شوی، او هم به مو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې، هم به مو د خدای پاک رضا حاصله کړې، هم به مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړي. دوستانو دې ته مه ګورئ چې ستاسې مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسې لږ مرستې ته یو بېوزلي، بېوسه، بېکسه یو مظلوم څومره ضرورت لري. هغه شی چې تا ته تر وخت تېر دی، او یا هغه لباس چې تا ته زوړ معلومیږي، بې سرپرسته یتیم، بې سرپرسته یتیم، کونډه خور، او هغه سپین ږیری بابا د یو هغه ستا د زړو د یو ځل اغوستلو په ارمان باندې دی. نو که دغه لباس چې تا ته په کور کې بېکاره پروت دی او ته کار هم نه ځینې اخې، که دغه لباس راولاړ سي او پاک صاف یې پرېویې او یو سپین ږیري ته یې ورکړئ او یو کونډې خور ته یې ورکړئ چې دغه ته واغونده، او یا د دغه یتیمې لور ته ورکړه، یا یتیم زوی ته یې ورکړه، او یا هغه بېوسه ځوان ته یې ورکړي چې دی د سلو افغانو د روزانې په خاطر باندې سهار تر مازدیګره پورې د سړک پر غاړه باندې ولاړ وي، هغه ته دغه لباسونه ورکړي. څومره به هغه خوشحاله کړي، د خدای پاک رضایت به مو حاصله کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت به مو را ژوندی کړي، او خپل ځان ته به مو خوښي او سکون ورکړي. نو موږ ستاسې مرستې، لاسنیوي او حمایت او همکاریو ته ضرورت لرو. دوستانو د سرتاسري کمپاین غږ مو در باندې وکړي چې راسئ دوستانو، شش کال ټول افغانان د خپل وجود یو برخه وګورو، د یوې لحظې دپاره یې احساس کړي. دا د تقریبا 2-3 ورځې وروسته په شمالي ولایتو کې د تېرې شپې راهیسې او د کابل په دې ځینو ساحو کې سبا او بل سبا څخه د هوا حالات منفي ته اوړي، -1, -2, -3 ته اوړي. د یوې لحظې دپاره یې احساس کړي. که ته په دغه یخ کې و دغه لڅ راوځې او ګرم کوټ دې نه وي اغوستی او ګرم پایزار دې نه وي په پښه، او یا دې ماشومان د باندې راوځي او هغه ګرم کالي ونه لري، ګرم کوټ ونه لري، او ګرم موزي دا ونه لري، او وژاړي، د یخه څخه ژاړي، او ته ورته ولاړې، د یوې لحظې دپاره یې درد احساس کړي. موږ هغه وخت کولی سو چې یو ښه انسان واوسیږو، تر څو چې د بل درد خپل درد احساس کړو. هغه درد چې نور ته رسیږي اول یې خپل پر ځان باندې قیاس کړو، ښه د یوې لحظې دپاره یې احساس کړو چې که دغه زه واوسېږم څومره دردونکی، ځورونکی او کړونکی حالت به لرو. پوهېږم چې ډېر کسان د دې توان نه لري چې د بېوزلو سره مرسته او لاسنیوی وکړي، او امکان دې ولري چې په کور کې به چې دغه ویډیو پر خپل صفحو باندې شیر کړي او تر هغه کسانو پورې دا ویډیو ورسوي، یا ټاکي هغه کسان د ځان سره دغه ویډیو تر هغه کسانو پورې ورسوي چې مرسته او لاسنیوی په وس کې دی، یا مرسته او لاسنیوی کول غواړي. دا ډېر دغه ته هم ضرورت نه لري، زحمت هم ضرورت لري. ما ډېر اسانه درته کړله. که موږ راولاړ سو خپل د کور زاړه هغه چې په کور کې نه استفاده کېږي هغه لباس راواخو، او هغه پایزار چې نه استفاده کېږي هغه لباس راواخو، هغه بوټونو هغه موزې راواخو، او پاکې صافې پلاستیک یې واچو، تر یو بېوزله پورې دوستانو ایله کومه چې بېوزلي، بېوسه، بې سرپرسته کونډې، یتیمان مه هېروئ. دوی ټوله سیلاب ځپلي، البته زلزله ځپلي، بېروزګاره کسان، دوی مه هېروئ. شش کال ټول ډېر دردونکی، ځورونکی او کړونکی حالت لري. ټول زموږ ستاسې مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري، او دې ته منتظر دي چې څه وخت به د لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله یو مهربانه بنده راسي، او زما دپاره، یا زما د مېرمنې دپاره، یا زما د خور دپاره، یا زما د اولاد دپاره یو ګرم لباس به راوي،
او ما ته به ووایي چې ته زما ورور یې او پر ما باندې حق لري. دغه مې په وسه باندې پراوه، نوي مې نه درلوده، د خپل زاړه مې تا ته راوړله. پاک صاحب مې وینځلي دي، دغه خپل اولاد ته ورکړه یا تاسو خپله استفاده کړئ. ډېره ما ته خپله ډېره دردونکې، ځورونکې او کړونکې د تېره شپه یو ملګری را سره مخ شو، پوښتنه مې ځینې وکړله د کاروبار. ما ته ویله چې فقط یو سرمایه‌دار کسان د ژمي دپاره هغه د کوټونو او بوټونو یو ډېر غټ عمده فروشي لري. نو ما ته ویله چې یو سرمایه‌دار هغه څوک چې پیسې لري هغه فقط چې د هغه چهرې څخه معلومیږي چې دا سړی سرمایه‌دار دی، هغه ځان ته د ژمي لباس اخلي. ول زاریان سولم دغه وخت به ول زموږ هغه وخت و چې واته شاګردان به نه پسې رسېدله چې د رانیونکي مشتریان یا ګیراکان به دومره زیات وو. ول بیا ورغللم د لیلامي فروشي ته ورغللم چې ته ودرېږه چې د هغو مې هلته دغسې حال دی. وایي ملګرو څخه مې هلته پوښتنه وکړله، ول هغه ویله چې تېر کال او 6 کال زموږ چې د لیلامي کار مو شروع کړی دی، د هغه وخت څخه تر دا اوسه پورې دومره فروشات موږ نه لرو لکه اوس چې موږ په لیلامي کې لرو. یعنې وضعیت چون بېروزګاري ده، ټول خلکو لیلامي ته مخه کړې ده چې خپل اولادونو ته د لیلامي کوټونه، بوټونه او د لیلامي کالي واغوندي. نو دغه چې ستاسې په کورو کې پراته دي دا خو لیلامي مې استفاده سوي دي، بیرته پرېوله سوي دي او وتو سوي دي، او بیا هم وتونه دي دغسې په ګاټو کې بند سوي دي چې دلته موږ تاسې د لیلامي په نامه باندې پېژنو، استفاده کوو یې. او پاته سو که تاسې ستاسو په کورو کې چې دي هغه لباسونه چې پاک صاف ووینځل سي او وتو سي او هغه بوټونه یو رنګ ورکول سي او هغه جرابې چې تاسې نه استفاده کوئ دا هم راواخلئ، ټوله په یو پلاستیک ښه منظم کړئ او تر یو بېوزلي، بېوسه او مظلوم، بېروزګاره، سیلاب ځپلي او زلزله ځپلي پورې ورسوئ. نو دوستانو هیله کومه بېروزګاره، بېوزلي، بېسرپرسته کونډې یتیمان مه هېروئ او تر خپله وسه پورې مرسته ورسره وکړئ. ډېرو دوستانو زه فکر کوم چې هلته په لایف کې لکه چې ما خپل د وټساپ نمبر نه دی نوشته کړی 080-300-4000. زه به بیا هم په لایف کې نوشته کړم 080-300-4000 د وټساپ نمبر دی چې کولی شو چې پر هغه وټساپ باندې تماس سره ونیسو. یوه دانه کوټ مو په وسه باندې پره دی، هم د خپل وس مه سپموئ. که مو یو بوجي د ډبرو سکاره په وسه باندې پره ده هم یې تاسې مه سپموئ. تاسې به فکر کوئ چې دغه یوه بوجي سکاره چې تقریبا 800-900 افغانۍ کېږي، 1000 افغانۍ وبولئ، یو بوجي سکاره 1000 افغانۍ. دا به نو څه شي وسي په د یو بوجي سکرو به نو د کورنۍ څه وکړي. دوستانو یو بوجي سکاره تقریبا 15-18 ورځې، یعنی د یو بېوزلي او بېوسه کورنۍ د ضرورت د سون توکي برابروي. یعنی تاسې د 15 ورځو دپاره یو کورنۍ ژمی ورته ګرم کړئ او د دوی د ژغورلو سبب سوالس. او تاسې به فکر کوئ چې په دغه یوه کوټ به نو څه وسي په دا زاړه کوټ باندې، یا نو دا زه نه وړم. نه داسې فکر مه کوئ هېڅکله دوستانو. دغه ستاسې یو کوټ د یو ماشوم، د یو یتیم بچي، د یو بېروزګاره ځوان د بچي او د یو کونډې خور او د یو سپین ږیري بابا د ژوند د ژغورلو سبب کېږي. تاسې به فکر کوئ چې د ستاسې استفاده سوي بوټونه به نو یو څوک در څخه قبول نه کړي. هغه څه چې تاسې زاړه وایاست دوستانو، هغه بوټونه ټول عمر د دغه زړو په ارمان باندې یو بېوزلی ځوان، یو بېوزلی بابا د دغه زړو په ارمان باندې ناست دي. نو دوستانو هیله کوم راسئ په دا کمپاین کې سره ملګري سو، ویډیو پر سپو په ګروپو کې در سره شیر کړئ او د خپل وس مطابق دوستانو
مرسته وکړئ. دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرستې ته یو بېوزلي، بېوسه، یو مظلوم، یو سیلاب ځپلی، یو زلزله ځپلی او بېروزګاره بابا، یو بېروزګاره ځوان څومره ضرورت ستاسو لږ مرستې لري. د دعاو د مینې د پیرزویانو څخه مو نړۍ مننه دوستانو. هر وخت مو ماته دعاوې کړي دي. دا ستاسو د لوی او مهربان الله جل جلاله مرحمت او شفقت دی. د دوستانو دعاوې دي. د الله پاک رب العزت د نازنینو بندگانو، نازولو بندگانو دعاوې دي چې الله پاک رب العزت زه سبب د خیر ګرځولی یم. دا ستاسو نازولو دعاوې دي. تاسو دوستان، تاسو وګورئ چې د یو مخه څخه ټوله دا د زړونه راته راستوي او ځینې د درد احساس کوي، اوښکې د اوښکو سټیکر راته رالیږي. دغه ماته نور قوت او قدرت هم راکوي چې زه نورم باید د بېوزلو ته سبب د خیر سم. ماته نور قوت او قدرت هم راکوي. کوشش کوم چې د یو بېوزلي و اوښکو ته دسمال واوسېږم و اوښکو ته یې دسمال واوسېږم و شونډو ته یې مسکا واوسېږم و درد ته یې سکون واوسېږم و زخم ته یې ملهم واوسېږم. دوستانو، نن چې زه هر څه یم، دا د لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله مرحمت او شفقت دی او ستاسو نازولو دعاوې دي، ستاسو نازولو تشویق دی او حمایت دی. دوستانو، په لایف کې زنګ مه راوهئ. د لایف څخه وروسته به د خیره سره د زړه خواله سره وکړو. ستاسو ټولو میسجونو ته به جواب درکړم. مننه د مینې پیرزویانو څخه. بیا هم هغه کسان چې اوس نوي راسره یو ځای سوي دي، ټولو ته سلامونه او درنښت او د ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم. خپل سلامونه نیکې له احترامات مو ټولو ته وړاندې کوم چې زموږ سره یو ځای سوي یو ځای سوي دي. هغو ته به بیا دا موضوع شریکه کړم چې دوستانو، د نن لایف راتګ مو د بېوزلو، بېروزګاره، کونډې، یتیمانو، سیلاب ځپلو، زلزله ځپلو سره د ژمني لباسونو، د کوټونو او د سون توکو برابرولو دپاره کمپاین دی او په دې کمپاین کې زه ستاسې مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لرم، ستاسې دعاو ته ضرورت لرم چې لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله مو په دې کمپاین کې کامیابه کړي او خدای پاک دې موږ ستاسې ټول سبب د خیر د الله پاک رب العزت دغه بېوزلو بېوسه بندګان چې نن تر هر وخت زموږ ستاسې مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري و دې ته وګرځئ. ټولو دوستانو سلامونه راستولي دي. د ټولو دوستانو سلامونه ته علیکم السلام وایم او دا د ډېرې دعاوې هم راته کړي. نړۍ مننه دوستانو ستاسو د مینې پیرزویانو او دعاو څخه. زه خو یوازې نه لرم، بس دومره به درته وایم چې لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې یوازې درکړي پر ژوند، ورځ، صحت، کورنۍ، خوښي او سکون مو برکت سه. نو انشاءالله دوستانو، واده به سره وکړو چې اول خو به کوشش وکړو چې خپل اسراف 6 کال راکم کړو په ژمي کې او د خپل اسراف چې راکمېدو په نتیجه کې چې کم بچت موږ ته کېږي، هغه به د بېوزلو، بېوسه، بې سرپرسته کونډې، یتیمانو سره د سیلاب ځپلو او زلزله ځپلو سره به کومک کوو او که هغه په وسه پرانه یعنې موږ هم داسې په کسانو کې یو چې اقتصادي وضع مو ضعیفه ده او د نوو کالو او د سوندو توکو مرسته د بېوزلو سره نسو کولی. دا خو کولی سو چې په کور کې چې مو هغه بیکاره کالي، یعنې هغه کالي چې موږ نه استفاده کوو، د ماشومانو کالي وي یا پرلنډ سوي. ځینې کورونو کې ماشومان ډېر ژر غټېږي، استعداد د غټېدو یې ژر وي یا چاغ سي، کالي پرلنډ سي، پرتنګ سي، نور نه استفاده کېږي. نوي د استفادې وړ وي، نوي ولې د دوی په کور کې دا رقم کوچنی نه وي. نو ایله کوم دوستانو، دغه پاک صاحب بیا هم درته وایم، ایله کوم دوستانو، دغه پاک صاحب پرېویه او په یو اوتو یې کوي، په یو پلاستیک کې واچوي او تر یو بېوزلي او بېوسه پرې ورورسوي. دا د دلته ډېرو دوستانو واده کړې ده
چې د حمایت وعده یې کړې ده او ډېرو دوستانو ویلي دي چې ولا حقیقت وایه زموږ په کورنۍ کې وایي ډېر په کور کې وایي ډېر داسې کالي شته چې موږ یې نه استفاده کوو وایي دغه سبا به دا ټوله کالي پرېوله کېږي او بېوزلو پورې به رسول کېږي. دا ډېر ښایسته کمنټونه ډېرو کسانو د وعده کړې ده. هیله کوم دوستانو د وعدې کمنټ ماته راکړئ چې ډېر مې خوشحاله کوي او ډېر سکون راکوي لکه تاسې چې دغه مرسته زما سره کوئ دومره خوشحاله کېږم که په دغه کمنټو کې وعده را سره وکړئ چې هغه خپل د کور هغه استفاده سوي کالي د ژمي کوټونه او بوټونه او جرابې او دا شیان پاک پرېوي او تر بېوزلو پورې رسوي. نو که دا وعده تاسې راکړئ زه به ډېر خوشحاله شم او زه به دا فکر وکړم چې دا لکه تل چې مو ما ته دعا کړې ده تشویق کړی مو یم حمایه کړی مو یم زه به وایم بیا هم په سکون او خوشحالۍ کې اوسېږم چې دا د یو ځل بیا مې غویر ولس زما لاره وتړله او په دې کمپین کې را سره یو ځای شو. ځینې دوستان به فکر کوي چې ښه دا کالي خو موږ راواخیستل نو موږ یې چاته ورکړو. دوستانو چې د دغه کور څخه مو راواخیسته یا پر موټرسایکل باندې یا پر باسکله باندې یا پر موټر کې مو د ځانه سره واچوله تر څو چې خپل تر کارځایه پورې راځئ تر 10,000 نفره ډېر پیدا کولی شئ چې مستحق وي د سړک پر غاړه باندې د روزانې په ارمان باندې ناست وي د 100 افغانو د روزانې په ارمان باندې ټوله ورځ ناست وي هغه خپل مستحق دی. یا په د خپل شاوخوا کې د ستا په کوڅه کې کونډخور شته د ستا په کوڅه کې یتیم بچی شته که ستا په کوڅه کې یتیم بچی کونډخور بېوزلي وي بېروزګاره نه وي ستا وشاته دی. که په هغه ځای کې هم نه وي دوستانو لږ ځان پسې ورزیر کړي په دومه کوڅه کې حتما پیدا کولی شي او که په دومه کوڅه کې نه کړي په درېیمه کوڅه کې وګورئ دوستانو مستحق کس هغه پیدا کړي او که زما خبره حقیقت نه وه او تاسو دا مستحق کس پیدا نه کړئ بیا په دروغجن باندې راته ووایاست بیا وایاست چې موږ امادګي ونیوله دا د ټوله شیان مو سره اماده کړله ولې مستحق کس نه پیدا کېږي او تا خو ویله چې مستحق کس چې د کوره څخه راوځي ډېره اسانه پیدا کېږي. نو هیله کوم دوستانو بیا هم هیله کوم چې ویډیو لایف په ګروپونو پر صفحو باندې در سره شیر کړئ. ستاسو شیرول به دا ویډیو تر هغه کسانو پورې سره ورسوي چې د بېوزلو بېروزګاره بې سرپرسته کونډې و یتیمانو سیلاب ځپلو او زلزله ځپلو سره مرسته کول غواړي. دا د پاکستان څخه یو ورور نوشته کړي دي چې ما ته یې طریقه وښیه د کومې لارې څخه زه مرسته در ولېږم. دا به مې یو چا شاید دا ویډیو شیر کړي چې تر هغه د پاکستان کې چې کوم ادا دی بسم الله خان ورورم دا دې نوشته کړي دي چې زه تر خپله وسه پرې کوشش کوم. دوستانو پر همزمان پر پیج باندې لایف شروع دی هیله کوم چې زموږ پیج در سره فالو کړئ د بېوزلو سره د مرستې او لاسنیوي په خاطر باندې زموږ دا د اسرار خانم دا د حمایت کړی دی زنده باد. یاسر کلیوال ورورم ویلی دی چې انشاءالله وعده کوو چې دغه کوم. عبدالله قادر ورورم دغه کړي دي چې دا د هغه حمایت کړی دی چې وعده کوو. دا د آریان افغان ورورم دا د وعده کړی ده دا د کرار دا د کمپاین دوستانو نتیجه ورکوي انشاءالله. دا د دوستانو وعده شروع کړله او وفي بعهدکم تاسې وفا وکړئ پر خپلو وعدو باندې. دا د دوستانو کرار وعدې شروع شولې او زه پوهیږم چې انشاءالله زما سره چې څوک وعده کوي هغه خپل پر وعده باندې درېږي ځکه چې دې ته ضرورت نشته چې یو څوک لیکنه کوي او هغه لیکنه دې د درواغو وکړي او بیا دې دغه ونه کړي. نو انشاءالله د دغه ژمني کمپاین وڅنګ ته دوستانو سبا یا بله ورځ د خیر سره لایف راځو د ډله ییزو ودونو په مورد کې به بحث سره کوو د خیر سره
چې ډلهییز ودونه په کم ځای کې دي. نو ژمی دی او په ژمي کې نو ډلهییز ودونه د خیره سره ټول غوږونه ورته نیولي دي چې دا ډلهییز ودونه به د دې پلا به د کوم ولایت اعلان کېږي د ډلهییز واده. موږ ته د خدای پاک قدرت راکړي. تاسو دعاوې کوئ چې موږ ته خدای پاک قدرت راکړي چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې ډلهییز واده ولرو. دلته اوس هم ډېر دوستان وایي چې وایي ژمی دی زموږ غم در سره وخوره. دوستانو موږ خو غواړو چې د ټولو غم وخورو، خو نو په نوبت باندې به انشاءالله ټولو ولایتو ته رسیدګي کوو. په نوبت باندې به انشاءالله د ټولو ولایتو و مجردان ته رسیدګي کوو. موږ هم دا د کمپاین شروع کړی. نن ډېره جالبه وه چې یو ځوان راوګرځېدی، د پنجشیر اوسېدونکی و او روغبړ یې راسره وکړي. ډېرې ټینګ په غېږ کې ونیولم او راته ویې ویله چې ډېر سخت را باندې ګران یې، ډېر سخت احترام درته لرم او غواړم چې په ډلهییز واده کې دا ځل زه خپل ناچیزه مرسته وکړم. نو ما ورته ویله چې هغه شی چې ته ناچیز بولي امکان دې ولري چې موږ ته یو ډېر غټ شی وي. بیا ده ویله چې 20 جوړې د ناویانو ماکسي کمیسان، هغه ښایسته قیمتي کمیسان، هغه چې موږ قیمت کړله ډېر لوړ قیمت یو. کور یې ودان، خدای پاک دې یې وزونه ورکړي. هغه څوک چې زموږ د جلاوالي خوبونه ویني، هغه به دا خوبونه او دا ارمان د ځانه سره مرګ ته ویسي، دغه ته ویسي، قبر ته ویسي. دا ارمان به په ژوند باندې پرانسي چې ازبکو، تاجکو، پښتون و هزاره پشي و نورستاني به سره جلا کوي. موږ ټوله یو وجود یو غوښه مو ده، یو افغان یو او یو افغانستان. ټوله قومونه زموږ د ګلباغ د باغ ګلان دي، یعنی د ګلباغ یو څنډه راته ښایسته کړې ده. تاسو وګورئ، یو پنجشیری تاجک ورور راولاړېږي نن د ډلهییز وادو سره 20 جوړې قیمتي ماکسي کمیسان. امکان دی ولري چې هغه کمیسان یې بیا موږ ښکاره کړو چې زموږ لاس ته راورسېدله. سبا یا بله ورځ به امکان دی ولري چې دغسې زموږ لاس ته د خیره سره راسي. نو نه پوهېږم چې په کوم ولایت کې مجردان ډېر دي. د جلال آباد ډېر دوستان د ننګرهار دغه کوي، پوښتنه کوي. پر ننګرهار باندې مو دوستانو کار شروع دی. یو کوچنکه ستونزه پیدا شوې وه، انشاءالله هغه ستونزې پر حل باندې کار سره کوو. او په ننګرهار کې یو څه لږ ثبت نام شوی دی او نور هم دوستان په اخته دي، خو هغه شرطونه یې اکثره کسان یې شرطونه نشي پوره کولی. پوهېږو چې بېوزلي و بېوسي زیاته ده، ولې موږ هم مجبوره یو چې هغه مستحق ترین کس په ډلهییز واده کې د ځانه سره ونیسو. پر ننګرهار باندې هم د خیره سره کار شروع دی او څو عمر وروسته به د کابل کار هم د خیره سره، پر کابل باندې به هم ډلهییز واده باندې به هم کار شروع کړو. همزمانه به پر کندهار باندې هم کار شروع کړو د خیره سره. نو نه پوهېږم چې پر لوګر باندې به لوګر په لیست کې راولو که به دا ځل به په لیست کې رانه وه. دا د یو چا کوچی ماسټر په نامه باندې زما نوم عزیزرحمن دی، د خوست ولایت یم. 1000 افغانۍ مې معاش دی، 1000 افغانۍ هره میاشت له ما څخه واخله. وروره بس چې دغه راولاړ سولې یو بېوزلي په دغه 1000 افغانو باندې 2 دانې کوټونه کېږي. که ته راولاړ سې یو 2 دانې کوټونه واخلې او 2 دانې یتیمانو ته یې ورکړه، فکر وکړه چې دا ما ته راورسېدله او ما در څخه تسلیم کړ. زه به د دا اوس څخه دعا وکړم چې پر ما د ځواني منظور ده، ما در څخه قبول کړله. لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې په خپل دربار کې در څخه قبول کړي او خدای پاک دې د ژوند ټول ارمانونه در پوره کړه او د ژوند ټول خوښي او سکون دې په نصیب کړه. دوستانو نو د خیر سره ډلهییز ودونه او یو خبره دا ده چې ځینې دوستان وایي چې دا د ډلهییز واده برنامه دوستانو
موږ ډېرې برنامې لرو د سیلاب خیره مؤسسه چې د ډېرې برنامې لري د هغو د جملې څخه فقط یوه ده اکثره یې موږ میډیا ته نه راولو ځکه یو څوک مرسته کوي وایي زه دغه مرسته کوم مګم پر مطبوعاتو باندې بیا نه راولې موږ ورته وایو چې صحیح څوک به هم نه راباندې خبره موږ ورته وایو چې صحیح ده په دې خاطر باندې چې د خیر دروازه بنده نه شي په دې خاطر باندې موږ هم مجبور یو چې دغه ونه کوو څوک په خبر نه کوو ځکه چې موږ دغسې وعده ورسره کړې ده چې صحیح ده بس څوک هم نه در خبرو بس ماسې ورته تسلیم کو اکثره وخت مې ورته وایي چې نو چې دومره یې پټه توضیح کوې نو راځه ته به خپله راسره وې چې ستا په مخ کې دغسې توضیح شي نو دوستانو دا د ځینو دوستانو ټلیفون نمبرونه هم پرېښي دي چې وایي موږ هم دغه کوو کومک کوو دا جمال فریادي ورور دی نه پوهېږم چې د کوم ځای دی وایي زموږ د ولایت په دیګر سره کې نوم لا نه یې زده نو ته خپل د ولایت نوم راوښیه خدای دې داسې ورځ نه راولي چې ما زما د افغانستان د ولایتو نومونه نه وي زده دا د دوستانو یو ګړی مو د زړه خواله سره وکړله او ځینې وخت به د دې په ایسته یو ګړی راځو او دا د ډلهییز ودو ډېرې جالبې خاطرې لرم بیا به دا د ډلهییز واده یوه خاطره په ژوندۍ بڼه باندې د خیره سره در سره شریکوم او ویله کوم دوستانو هغه څوک چې پر پیج باندې را سره دي زموږ پیج در سره فالو کړئ بیا هم هغه دوستان چې نوي را سره یو ځای سوي دي د نن لایف مو دوستانو د بېوزلي بېوسه بېروزګاره کونډو یتیمانو سیلاب ځپلو او زلزلو ځپلو سره د مرستو د لاسنیوي په خاطر و د دوی ته د ژمي کوټونو بوټونو جرابو او سون توکو د برابرولو په خاطر باندې و او د ټولو دوستانو څخه مو هیله کړې وه چې دوستانو لایف پر سپو باندې در سره شیر کړي او په ګروپو کې در سره شیر کړي تر څو هغه کسانو ته دا ویډیو ورسیږي چې مرسته و لاسنیوی یې په وس کې دی او دلچسپي لري چې د بېوزلو بېوسه سرپرسته کونډو یتیمانو سره مرسته و لاسنیوی وکړي دوهم مو د ټولو دوستانو څخه هیله دا وه چې په هر کور کې بې شمېره د ژمي ګرمې جامې پرتې دي کوټونه دي بوټونه دي چې بوټونه ستاسې پر پښه باندې تنګ شوي دي کوټونه ستاسې پر اولادو باندې تنګ شوي دي او یا هم دا فکر کوي چې دا خو یو کال ما اغوستی دی نو دا زوړ شوی دی اوس نه دوستانو دغه ستاسو د زوړ په ارمان باندې دا بېروزګاره بېوزلي بېوسه بې کسه بې سرپرسته کونډو یتیمان یې پلا ستاسې په ټول عمر کې یې پلا ستاسې د زوړ د اغوستلو په ارمان باندې دی او اوس خو نو دا د سیلاب ځپلي دغه سوله پر اضافه سوله زلزله ځپلي پر اضافه سوله دا ټوله زموږ سسې مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري دا د احمد شیرزاد ورورم دغه پرېږدي دی خپله شمېره پرېښې ده دوستانو زه به بیا د لایف څخه وروسته بیرته هغه لیکنه تصحیح کړم هغه د واتساپ لمبر به درته پرېږدم خو په لایف کې هم درته وایم 080 د واتساپ لمبر دی کولی شو چې پر دغه واتساپ باندې سره پیدا کو او کوم مرستو کول غوښتله د خیره سره دی پر دغه واتساپ باندې به د خیره سره پیدا کوم بیا هم په اخر کې بیا یو ځل هیله در څخه کومه دوستانو دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لس مرستې ته یو بېوزلي بېوسه بې سرپرسته کونډو یتیم څومره ضرورت لري ځینې کسان دوستانو زه بخیلي مې نه کېږي ځکه بخیل سړی د خدای پاک نه دی خوښ او ښه صفت هم نه دی بخیلي ښه صفت هم نه دی چې یو څوک بخیل واوسېږي زه حیران یم ځینې کسانو ته بله ورځ زه د یو چا سره زما یو ملګری و په موټر کې ورسره سپور وم بیا د خپل مارکیټونه ماته راښول چې دا مارکیټ زما دی دا مارکیټ زما دی دا مځکه زما ده یو ګړی ورتېر سول ول دا کور هم زما دی یو څه چې ورتېر سو ده تقریبا یو 14-15 ځایه ماته راوښوله د مارکیټو مځکې تجارتي مځکې دوکانونو
او یو 300 جریبه زراعتي مځکه مې مول رانیولې. زه داسې حیران ورته پاتې سولم چې ښه نو دا دونه څه پکې وي، دا دومره حرص د انسان. نو مې ورته ویلې چې ښه نو څه دې وسي. په اخر کې ما یوه پوښتنه جوړه کړه، ښه نو څه دې وسي، دا ټوله دنیا ستا چې ته نسې استفاده کولی، ستا په څه درد باندې خوري. که اشتباه نه کوم زه فکر کوم چې حدیث د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. وایي ته وایې چې زما دنیا زما دنیا زما دنیا. کومه ده ستا دنیا چې ودې خوړل ناست په ډک کې، چې وادي خو سلطان دي په پټ کې، او چې خیرات یې ورکوي د آخرت توښه دې کړل. زما ولا پر ځینو کسانو باندې ډېر سخت زړه سوځي، دومره مې سخت زړه پر سوځي چې ډېر مې سخت زړه پر سوځي چې دوی دا دنیا د چا دپاره ډېروي. ښه دا ټوله دنیا ستاسې، ښه دا ته د فیسبوک او د ټویټر او د دې مالک، ته د دنیا اول میلیاردر، وخت چې ته نسې مصرفولی هغه دنیا ته نسې مصرفولی، ستا په څه درد باندې دا دنیا ستا په څه درد باندې خوري. هغه به اولاد چې ته نن نصاب پر کوې، هغه اولاد چې ته نن نحس پر کوې، اولاد چې ته افتخار نن پر کوې، فقط چې دا سترګې دې پوچې سولې، هغه اولاد به دې وایي چې بابا نه پوهېدی، هغه به دې په رقم رقم نومونو باندې یادوي چې که بابا د دغه مځکې پر ځای باندې په پلاني چارایي کې مځکه رانیولې وای نو موږ به دونه ګټه کړې وای. دغه اولاد به دې بیا سبا بد درپسې وایي. ډېر کسان دي او چې دا فکر کوي چې زه به سبا د خدای پاک د بندګانو سره مرسته وکړم، یا یې راتلونکې هفته یا راتلونکې میاشت به دی نه دی خبر چې نن شپه د ژوند اخري شپه ده، نه دی خبر چې نن ورځ د ژوند اخري ورځ ده. نو ایله کومه دوستانو، ایله کومه چې کوشش وکړئ تر خپله وسه پورې د لوی مهربانه بېنیاز او سر ځواکمن الله جل جلاله د مظلوم بندګانو سره مرسته و لاسنیوی وکړي، او داسې فکر وکړي چې نن ورځ مو د ژوند اخري ورځ. زه یې پوښتنه کوم دوستانو، ایله کوم چې په ټول یې په کمنټ کې جواب راکړي. ایله کومه دا دی زیات شمیر دوستان را سره دي، او دا چې زما سره را سره نړۍ مننه، نه پوهېږم په کوم ادبانو الفاظو باندې مننه در څخه وکړمه چې ما ته دومره د خپلې دوستي ویاړ را بخښئ، ما ته دومره ارزښت راکوئ، دعاوې راته کوئ، او په خپلو نازنینو ګوتو باندې دعاوې راته نوشته کوئ. نه پوهېږم چې په کوم ادبانه الفاظو باندې مننه در څخه وکړم. دومره به درته وایم چې دوه تقدیر بلدلی، هغه ارمان مو د ژوند پرسه چې تاسې تر اوسه په ارمان باندې یاست او ستاسې په ژوند کې نه دي پوره سوي، هغه ارمان مو الله پاک رب العزت پوره کړي. دوستانو یو پوښتنه در څخه کوم، ښه راته غوږ شئ. که تاسې په دې باندې پوه شئ چې نن شپه مو د ژوند اخري شپه ده، ګورئ که تاسې په دې باندې پوه شئ چې نن شپه مو د ژوند اخري شپه ده، غواړئ چې کوم نیک کار وکړئ، او که غواړئ او یا په دې باندې پوه شئ چې سبا تر مازدیګره پورې زه وخت لرم، یا سبا تر غرمې پورې زه وخت لرم، نور مې د ژوند اخري وخت دی، تاسې به کوم نیک کار اول کوئ؟ ایله کومه دوستان په کمنټ کې راته ولیکئ. ایله کوم دوستانو راته نوشته کړئ که تاسې په دې باندې پوه شئ چې سبا تر مازدیګره پورې ستا د ژوند اخري وخت دی، تاسې غواړئ چې څه وکړئ، کوم نیک کار وکړئ. اوس به زه پوه شم چې تاسې غواړئ چې کوم غواړئ نیک کار وکړئ. پوهېږم سخت سوال دی، وختې چې یو څوک په دې باندې پوهېږي چې نن شپه اخري شپه ده د ژوند، او یا سبا تر مازدیګره پورې دی ژوند لري، پوهېږم چې یو څه به سخت دی چې دی به په دې فکر کې وي چې دی به کم کار وکړي. دوستانو مجلس به هم سره کوو، او بیا به هم د مجلس په مابینځ کې به هم زه څخه بیا هم یوه ایله کوم چې دوستانو ایله کوم ویډیو پر خپلو صفحو باندې او په ګروپو کې در سره شیر کړي، تر څو تر هغه کسانو پورې دا کمپاین د بېوزلو بېوسه بې سرپرسته کونډو یتیمانو سیلاب ځپلو او زلزله ځپلو سره د
ګرمو کالو او سونګ توکو د راټولولو کمپاین تر هغه کسانو پورې ورسیږي چې مرسته او لاسنیوی کول غواړي. دوستانو یو ورور نیوشته کړي دي صدقه غواړي که پوه شئ چې محمد احمدزي نیوشته کړي دي چې غواړم صدقه وکړم. ته تر سبا مازدیګره پورې وخت لرې، ته په دې پوهېږې چې ته نور وخت نه لرې. ځینې ویلي دي چې زه غواړم مدد وکړم، ځینې ویلي دي چې زه غواړم صدقه وکړم، ځینې ویلي دي چې زه غواړم مسجد جوړ کړم. په یوه ورځ باندې وروره مسجد نه جوړېږي. ځینې غواړي چې وایي نیوشته کړي چې زه غواړم سړک جوړ کړم، په یوه ورځ باندې سړک هم نه جوړېږي ورور. ځینې نیوشته کړي دي چې اول صدقه او بیا د غریب سره مرسته. دغه د غریب سره مرسته خپله صدقه ده. صدقه څه رقم صدقه غواړي چې ویې کوي که پوه شئ په دې باندې چې سبا تر مازدیګره پورې تاسې ژوند لرئ، نور ژوندي نه. په دا یو نور احمد ویلي دي چې غواړم چې داسې یو کار په وکړم چې د الله جل جلاله رضا حاصله کړمه او خپل د ګناهونو بخښنه د خدای پاک څخه غواړم. بل ورور بیا نیوشته کړي دي چې خدای پاک ته به ډېرې زارۍ کوم. بل نیوشته کړي دي چې قرآن شریف تلاوت به زه وکړم. بل نیوشته کړي دي چې د کونډو یتیمانو سره به بل نیوشته کړي دي چې زه به د کونډو یتیمانو سره مرسته وکړم. بل نیوشته کړي دي غواړم د مور و پلار رضا کړم. زه به دا ټوله کمنټونه ځینې کمنټونه به درته ووایم. بل نیوشته کړي دي چې که زه وپوهېږم چې تر سبا مازدیګره پورې ژوند لرم صدقه او عبادت کوم. بل نیوشته کړي دي چې تر سبا مازدیګره پورې به زه تلاوت وکړم. بل نیوشته کړي دي چې ټول مال کریم الله رسولي ورور نیوشته کړي دي چې ټول هر څه چې لرم د خدای پاک په لار کې تقسیمومه. بل نیوشته کړي دي چې زه غواړم چې حج وکړم. دوستانو په یوه ورځ باندې حج نه کېږي. بل نیوشته کړي صرف د الله جل جلاله رضایت د حاصلېدلو لپاره. بل نیوشته کړي دي غواړم صدقه وکړم. بل نیوشته کړي دي چې غواړم چې د یتیمانو سره مرسته وکړم. اعظم خان ورور نیوشته کړي دي. ملک دین افغان نیوشته کړي دي چې غواړم صدقه وکړم. بل شفیق اجران نیوشته کړي صدقه او د الله جل جلاله ته توبه کوم او د خلکو څخه بخښنه غواړم. دوستان اوس نور از اصلي خبرې ته اوس راځو. د یو چا څخه هغه عالم نوم راڅخه یادوي. زه فکر کوم چې نوم یې چې اشتباه ونه سمه چې ځینې کسانو د غیبت یا بهتان سبب نه سم چې بیا مې بهتان و غیبت کوي چې دا د دم لفظي اشتباه و دا وکړي. انسان خو د اشتباه څخه خالي نه دی. څه ملایکې نه وي چې اشتباه ونه کړو. په ادیره کې قبرستان کې مړی ښخېدی. نو یو عالم د وخت عالم د خپل څنګ د ملګري څخه پوښتنه وکړله. ورته ویې ویله چې که دغه د قبرو مړي را ژوندي سي نو څه به وکړي؟ هغه ورته ویله چې که دغه مړي را ژوندي سي بغیر د خدای پاک عبادت او بغیر د نیکو کارونو او د خدای پاک د رضایت د حاصلېدلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د ژوندي کولو څخه بل هیڅ کار ونه کړي. ټوله ورځ به پر دغه باندې مصروف وي چې د خدای پاک عبادت وکړي، د خدای پاک بندګانو ته خیر ورسېږي، د خدای پاک رضایت حاصل کړي او د الله پاک رب العزت سبحانه وتعالی ته توبه وکړي او د هغه رضایت حاصل کړي. نو ده ورته وخندل. ول مخکې تر دې چې و دې ځای ته راسې ته خو ژوندی یې دغه کارونه ټوله وکړه. نو دوستانو دغه چې اوس تاسو زما څخه ما ته وویله چې که موږ پوه سو په دې باندې چې د ژوند یوه ورځ مو پاته ده 24 ساعته، یوه شپه ورځ مو پاته ده، 24 ساعته مو پاته ده،
غواړو د خدای پاک د بندګانو سره مرسته وکړو. که موږ پوه سو چې یوه شپه او ورځ مو د ژوند اخري ده او په دې پوه سو چې پاته ده، نو د الله پاک رب العزت سبحانه وتعالی ته به توبه وکاږو، د خدای پاک د بندګانو څخه به بخښ وغواړو او د خدای پاک د بندګانو سره به مرسته و لاسنیوی وکړو. نو دوستانو تاسو فکر وکړئ چې دغه د ژوند مو اخري ده. ښه ده چې د مرګ د راتګ څخه مخکې و مرګ ته تیاری ولرو. د الله سبحانه وتعالی رضایت مو حاصله کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مو را ژوندی کړي، د یو بېوزلي یتیم اوښکه مو پاکه کړي، درد مو ورسکون کړي، زخم مو ورمرهم کړي او پر شونډو باندې د مسکا سبب سوي. ډېر شیان دي ډېر اسانه دي. یو شپه ډېر یخ، ډېر سخت یخ، خو زما یخ وسو. بخاري چالانده. د ځان سره مې ویل چې تر هسه چې دا درد یې احساس کړو چې دا څومره درد لري. زه د یو کونډې خور و کور ته ورغلم. د کونډې خور لانده بوټي یو چا ورته راوړي وه. په دغه خیمه کې داسې دود و چې دا زه د باندې ورته ولاړ وم، دغه سترګې یې راوسوځلې، دا دود سترګې راوسوځلې. ما دغه خپل ډوډۍ په دغه شپې په هغه شپه باندې اشپز دغه پخ کړي وو، وریجو د چرګ په غوښو کې وریجې پخ کړي وې. دیګ بخار مې سربسته راواخیستې. دیګ بخار مې سربسته راواخیستې، ولاړلو هغه کور ته. نه پوهېږم د شپې 9 بجې وې، 9:30 بجې وې، 10 بجې وې، څومره خو دومره ناوخته و. اطمینان یې نه و راغلی. ما د کونډې خور څخه پوښتنه وکړله چې خوره اطمینان دې چیرې دی؟ ول هغه تر اوسه پورې نشته، تر اوسه پورې نه دی راغلی. هغه د شپې یو ګړی وروسته راځي. وم تر دونه ناوخته پورې ووه دغه وخت نو چې ډوډۍ نه خرڅېږي، بیا هغه ډوډۍ دوی ځینې راخي یا چې راتېرېږي یو څوک چې په دوکان کې یو شی پاته سوی هغه ورته ورکوي، په نانوایي کې ډوډۍ سړه ډوډۍ ورته ورکوي. نو ده ما هغه تر ټولو دردونکې ماته دا وه چې وخت چې ما د ایتمان چې راغلله چې دغه وریجو غوښې ولیدلې چې په دا کاسه کې ما ورته واچولې، ویډیو هم ستاسو سره شریکوم. اوس مې وویله نو په دغه خاطر دا ویډیو هم در سره شریکوم. دغه وریجو غوښې په دواړو لاسونو باندې خوړلې. په یوه خاطر باندې خوشحالي او سکون و چې ځان نن شپه خو بیا د یو یتیم وشونډو ته مسکا سولمه او دم داسې ډوډۍ وخوړه لکه موږ چې خورو. ولې په بل حساب باندې دا د دوی په دواړو لاسونو خوړل او د ژر ژر خوړل ډېر سخت ودردولمه. او هغه څه چې د یتیمانو ماته ویلي دي هغه به تاسې خپله په ویډیو کې بیا وګورئ چې د یتیم ماته څه ویلي. نو دوستان دي، ځینې دوستان بیا د حکیم الله مسلم په نامه باندې یو دوست دی، زه چې وخت د کونډو یتیم کیسه کوم چې دغه رقم بېوزلي د بېوسۍ د خندا نیوشته کړې دلته نیوشته کړې ده. په دې باندې پوهېږم چې دته به دا باوري نه وي چې یو کونډه دې د خپلو یتیمانو سره وږی بدېږي. شاید دی باور ونه کړي چې په زرهاوو افغانان وچه ډوډۍ نه لري او تر ساره پورې اولادونه ورته ژاړي. بله ورځ یو ځوان راته رالی، خپل کارت یې راوښوی چې زه ماسټر یم، ماسټري مې کړې ده، خو څو ورځې کېږي په دفتري و په دې ځای کې خو کار نه کوي، څو ورځې کېږي چې ښار ته راوځم مزدوري نه سم پیدا کولی. اوس د خپلو اولادو د خپلو بچیانو څخه شرمېږم. که فقط نن یو چارک رومیان او یو چارک بینډۍ راته رانیسي، دا چې تر څو زه ژوندی یم زه به دعاوې درته کوم چې زه د بیا ورنځم د شرمه څخه کور ته نسم تللی.
مې ورته ویل چې په کور کې نور څه شي ته ضرورت لري، دا خو نو یوازې بینډۍ او دغه ښه ده، بینډۍ په چیش کې پخوې؟ وایي لږ غوړي په کور کې لرو. خو هغه د خپل وس مطابق مو هغه ځوانه سره د کور ټوله سامان مو ورته برابر کړي او د موټر کرایه مو ورته ورکړله او دی مو پرتنی مې مچ کړي او رخصت مې کړي. دوستانو 45 کاله یعنې 4.5 لسیزه په افغانستان کې جنگ دی. داسې کور نشته چې معلول و معیوب و شهید و زخمي دي ونه لري، او یا هم چې خپل په کور کې دا ونه لري دا 4 کسه، نو د نورو د درد څخه دې په رواني تکلیف باندې نه وي اخته سوی. خپل په کور کې معلول معیوب و شهید و زخمي ونه لري، د نورو د دردو ته په کتلو باندې په رواني تکلیف باندې اخته سوی. نو دوستانو بیا هم درته تکرارومه چې بېروزګاري ده، بېوزلي ده، فقر و غربت ډېر دی او 6 کال طبیعي آفتونو زموږ زراعت او مالدارۍ ته ډېر ستر نقصانونه ورسوله. تاسو په د خپلو ولایتو کې وګورئ د پوستکي ناروغي وه چې په زرهاو غواوې دغه سولې، په زرهاو غواوې د منځه څخه ولاړې د پوستکو ناروغ او طبیعي آفتونو ټوله میوجات چې وچې ولنده میوه وه ټوله یې د منځه څخه ویوړله. نو یو څه لږ نه ښه ډېر یې باغداران او مالداران او زمینداران وځپله. هغه کسانو چې به نورو ته مرسته کوله، نورو ته به یې مرسته ولاسنیوی کوي، هغه کسان 6 کال خپله مرستې ولاسنیوي ته ضرورت لري. نو د ډوډۍ وخت هم دی، د ماخستن دغه مو وسو، اذان هم وسو. هیله کوم دوستانو اول خو د ویډیو پر خپل صفحو باندې در سره شیر کړئ او په ګروپو کې در سره شیر کړئ. د ژمې د بېوزلو بېوسه بې سرپرسته کونډو یتیمانو دپاره مو د ژمني توکو، د سوانګ توکو او د ژمني لباسونو دپاره مو کمپاین پر لارې باندې اچولی دی. هیله کوم دوستانو په دې کمپاین کې راسره ملګري سئ او که مرسته نسی کولی دغه خو کولی سئ چې ویډیو در سره شیر کړئ، پر دې باندې خو مصرف نه راځي. او که نوی لباس مو یو چاته په وسه باندې نه دی، یعنې نوی کوټ یو چاته نسی، نوی بوټونه یو چاته، نوی جراب یو چاته نسی رانیولی، خپل د کور زاړه واخلئ، پاک صاف یې پرېوئ، په پلاستیک یې اوتو یې کړئ، په پلاستیک یې واچوئ، تر یو بېروزګاره بېوزلي بې سرپرسته کونډې یتیم پورې یا تر یو سیلاب ځپلي یا تر یو زلزله ځپلي پورې ورسي. او بل ډېره ساده دی، یعنې دوستانو کولی سئ چې ګروپونه جوړ کړئ، مثلا یو واتساپ ګروپ جوړ کړئ، سرتاسري کړئ دا کمپاین، په هر ولایت کې کمپاین سرتاسري کړئ، یو څو نفره ځوانان راټول کړئ، یو ادرس ورته معلوم کړئ چې دغه ادرس ته دغه کوټونه راورسوئ، چې تاسې بوټونه مو دغه ادرس ته راورسوئ. بس خلک در روان دي، هغه څه چې په وسه باندې پوره وي هغه د خپل وس مطابق دا شیان درته دروړي. موږ به انشاءالله هغه په کومو ولایتو کې چې موږ ادرسونه لرو هغه بیا وروسته موږ درته دغه کوو، تاسې دغه خپل ګرم لباسونه که تاسې توضیح کولی شئ، خو ډېر ښه خبره ده، ځکه چې دا کمپاین به سرتاسري سي، د کوټونو او د ګرمو لباسونو او د سون توکو کمپاین به سرتاسري سي. داسې ځای به ورته وټاکو، یو بې راوړي او بل چې ضرورت لري هغه بیا د ځانه سره وړي. دا به ډېر ښه سي چې که داسې وسي. نړۍ مننه د دعاو څخه مو، نړۍ مننه د مینې څخه مو، نړۍ مننه د حمایت څخه مو، نړۍ مننه د تشویق څخه مو، نړۍ مننه چې ماته مو د خپلې دوستۍ ویاړ راوبخښلی دی او خپل د دوستانو په لیست کې مو زه اضافه کړی یم. بس خدای پاک مو راته وساته. هیله کوم دوستانو په دې د بېوزلو سره، د بې سرپرسته کونډو یتیمانو او د سیلاب ځپلو زلزله ځپلو سره د ګرمو لباسونو، د بوټونو او د سون توکو راټولولو په کمپاین کې مې یوازې مه پرېږدئ، لکه څل چې مو حمایه کړی یم بیا هم ستاسې مرستې او حمایې ته ضرورت لرم. پر لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله باندې مو سپارم، د ژوند ټول خوښي او سکون مو په نصیب. لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله مو راته وساته.
بس خدای پاک مو پر ژوند ورځ صحت او کورنۍ باندې برکت کا. خدای پاک مو د دردونو څخه وساته او الله پاک رب العزت موږ ته یو د بل د زغملو قوت او قدرت راکړي. خدای پاک دې د دردونو غمونه او مشکلات د افغانستان څخه لرې کړي. پر خدای پاک باندې مو سپارم. با عزت او سرلوړي اوسئ. ژوندی دې افغانستان، ژوندی دې د افغانستان ولسونه، تل دې افغانستان.